د رئیس سیلاب په نوم د خوست ولایت اوسیدونکی چې د پرځېدلي جمهوریت پر مهال د کمپاین د عسکرو په لیکو کې شامل و، تېره شپه د امریکا په ټکزاس ایالت کې وژل شوی. کورنیو چارو وزارت وایي پنجشیر کې د امنیت د لا تأمین او جنایي جرمونو د کنټرول په موخه سلګونه امنیتي کمرې فعاله شوې. ملي پراختیا شرکت وایي د قوشتېپې کانال کاري بهیر د شاوخوا 2000 ماشینونو پر مټ په چټکۍ روان دی او تر دې دمه د دغه کانال د دوهم پړاو چارې 90% پرمخ تللي. پکتیکا کې امنیتي ځواکونو د غلو هغه ډله نیولې چې تېره شپه یې په مرکز خرنه کې له یوه کور څخه 120,000 امریکایي ډالر او 9 میلیونه پاکستاني کلدارې غلا کړې وې. د هند په شمال ختیځ کې د سختو سیلابونو له امله د تیرو 4 ورځو راهیسې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او د لا سختو روغتونو وړاندوینه شوې ده. د اوکراین امنیتي چارواکي وایي د روسیې پر وړاندې د غڼې ځاله په نوم عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د دغه هیواد 40% ستراتیژیکې الوتکې له منځه وړي. او وروستی خبر دا چې د محمد سلیمان په نوم یو کس د امریکا په کلوراډو ایالت کې د یهودو د پلویانو پر یوې راټولې شوې ډلې د فلسطین لپاره ازادي شعار په ورکولو سره د اوربلونکو بمونو پر مټ برید کړی او 6 تنه یې شدید ټپیان کړي دي.